بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره ښه اچت جوړتیا لپاره ال کمانډ اخلو. صحیح شو. ال کمانډ دلته کلیک سو F8 وخی ارتو ان مثال شل متره. صحیح شو. او شو کنه دسی 2 متره لس یو منټ چت درته جوړوم کنه اول خو ته د باډي جوړه کنه بیا 2 متره شل متره سی اکلوز پر. صحیح شو. انټر او شو کنه دا ایمونګه باډي شو. اوس دې لپاره مونږه پولی لاین اخلو. پولی لاین ته یو لیر واخله. صحیح ده. لیر کوم لیر مثال پړول رنگ چت کانکریټ ورکو. صحیح شو. اوکے کلوز پراپرټي مې بند کړه. پولی لاین یا پی ال رنگ لیر کوم یو اخلم لیر 1 اخلم. دې ته باید خپل نومر کو خو هم دغه شي. دلته کلیک کوم بیا دلته کلیک کوم بیا دلته انټر دلته صفر لیر هایټ کومه. دینه بعد بی آر دا څه کومه بی او آر یا بی او دا باونډري کومه. څه لیکلي بیک پوینټس پوینټ انتخاب کا مینس کلیک کا ګوره ټول دغه انتخاب شو. پولی لاین انټر وا ترڅو دا ختم شي. دینه بعد ای ایکس ټی ایکسټروډ مین اوچتول انټر بکی اغلیر به ورته انتخاب کی. ګوره اوس درته وی سلیکټ آبجیکټ ټو ایکسټروډ. اوس چې کله کلیک کی انټر چې کله والو تاسو یو اندازه راځي و سپیسیفای هایټ اف ایکسټروشن. صحیح ده کنه 2 متره اشاریه 12 دا اندازه دا اوچت شو کارینا. نو چې غواړي دا وګورئ ویو ته براشي وی به پریس کې ویو په دغه پریسیټ ویوز کې اس دبليو ویو به واخلئ سیټ کرن ولی دې باندې شیټ تطبیق شوی نه ده. او آر بی اوربیټ کمانډ به واخلئ. ګوره دې باندې اوچت شوی ده آی شیټ په دغه شوی ده تطبیق شوی نه. ولیکې ډایرکټ شیډ ولیکې شیډ کله چې شیډ کو اتوماتیک درته او آر بی چې کوم یو ده دا په مختلفو زاویو سره درته تاوبي. هر زاویه نه صحیح شو. دغه ځینم کولای شي. سپیور سره واپس راځو وی ټاپ یو مشکل حل شول. کنټرول ا ټول انتخاب ډیلیټ او واپس به شیډ موډ واخلو 2D وایل فریم واپس به 2D ته واړوي. صحیح ده کنه. شیډ چې په اپلای کوي 3D او شیډ موډ نه به 2D اخلي کله 2D کې کار کوي. صحیح ده کنه. مشکل شي استا ګورې ورونو نننې موضوع کې مونږ تاسو دلته ارک ده یا اے آر سی دا ډېر زیات استعمالو. یعنی دا کمانډ یا دا ټول یا دا فارمان کوم یو دا ډېر زیات استعمالو. دا اکثره د کمانډو کې چې چوکاتو بس کې دې دا هم څنګه نور ډېر مسایل کې استعمالو. هم دا چې کو ډیزاین وکي میز ډیزاین کې څنګه لیدل مو کنه میزونه ګول شکل وي نوما د یو زینو د مخکنه نوما دی لیدل وی کنه دا ټول هم د غیر ده او د زیاتره کوټې مو لیدل دي د ترک ورته وای تاسو چې سره دا ارته دا درته کومه یو څو سمپل به درته جوړ کم نور به مختلف. صحیح ده. ها ار 3 پوینټ لري 2 پوینټ 3 پوینټ یو پوینټ دغه شو سٹارټ شو. دویم پوینټ بل نقطه خو F8 دی وخت کې اف ساتي یعنی R2 اف ساتي ځکه مختلف وزاویه. بل نقطه دا شو
دریمه نقطه دې هم انتخاب کا 3 پوینټ ارک دې ته وایي چې دې شارټکټ دا ډیلیټ و دلته به راشي لیر به 0 واخلو اوکې دې شارټکټ ا ده چې دا ا واخلئ اوکې اوکې به ورسېږي تاسې هدف مو واخستو کنه اوس به دا انتخاب کوم ډیلیټ خدا مثال درته ما په اندازې سره چې مشخص شي بهتره ده مثال یو لاین اخلم دا کمان یا دا په اصطلاح کجی تاسو په څومره اندازې سره ورکوي دا باید معین نشي صحیح ده کنه نو دا کله د چلین واخستو یو افسیټ واخلئ زه وایم دا ګولای 2 متره دی دغه وی ګول راشي افسیټ نو 2 ورک صحیح شو دلته راشي کومې نقطې نه شروع وي کومې نقطې پورې صحیح ده دلته راشي یو لین دې مرکز کې وای واخلم دا مرکز ده کنه دې د ارث څومره ده یو افسیټ اخلم 4 متره ارث ده مثال درته 2 دې خواته 2 دې خواته صحیح شو اسکیپ وام ای ایریس پاره صحیح شو اوس اندازه مې نشو دغه زنه دغه زګي 4 متره د سیده 2 متره چې خواله ده ای واخه ار کې پاره یو پراپرټی لري سنټر پراپرټی دام درته کوم دا کلیک کا سنټر سی واخه ای سنټر پاره ګوره سنټر مشخص ده صحیح شو او دلته کلیک کې ګوره سنټر مشخص شو اوس په ورسېدو ای دایره مرکز ده هدف مو واخستو کنه بیا کینسل کوما نه په دې شکل سره نه ا ار کې پارا دا نقطه کلیک F8 اپ ساتو مرکز به پیدا کړي همدا دا کنه دا مې چې کله کلیک کو واپس راشي دا نو اوس دې نه اضافي دا موږ صرف پریکټیس لپاره دا لاینونه وخت چې درڅو موږ دا دایره جوړه کو دلته کلیک کې टी आर डबल इसकी वजह से बस सही उस बरा शुल्क से इस्तेमाल करते सही था अवल बा द चजे दर तजुर्बे कल सही था संग जुड़ी की एल अखलम लाइन फिक्र ओके एफ आते सही शो 2 متره لس متره انټرول دایما مخکې دیوال دغه ده دا 2 متره وباسي دا دیوال چت شو فکر وکي دا چت شو دا دی خواته 2 متره وباسي او دی خواته 2 متره صحیح شو یا مکمل دا یو لنه خلم یو کوټه جوړو لس پڅو کې څلورو کې د سیم لس او تا بدل تسیوا ده دسه هم دسه د کور تا درې خانه جوړولې اچته پاره یو خانه ده ګوره همیشه چې کوي په دې شکل سره کوي تا کلیک لس متره چو متره ده څلور لس دی وخت کې باید سی واخلي په ورسه د کتل ا دې عقل یو نقطه 2 3 څلور نقطې باید مشخص شي صحیح شو اوس دې افسه اشاره یو لس سانتیخه یو 2 3 څلور همدارنګ دی خاتم یو 2 3 څلور همدارنګ دی خاتم یو 2 3 څلور صحیح شو دا میرور کمانډ هم بیا لرو صحیح ده کنه همدارنګ به څلور خواوته تا پوهیږي دا کوم دغه ده چجه ده
ها نه نه په دې شکل سره نه ده دا یو لاین به ایریز کو که فکر مو کړی وي کنجونه چې خښتې وتلې وي تاسو لیدلې وي که نه یو طرف ته به زه ایریز کړم خیر ته بیا به تاسو د یو خوا ته به زه دغه کم بیا به وګورئ صحیح ده که نه راځم اف وښئ اف څه شي پاره دی فلیټ لپاره دا راواخله دا لاین دې سره وصل کا صحیح شو دا لاین راواخله دې سره وصل کا صحیح شو او بیا زد وښئ زوم لپاره دغه برخه ځان ته زوم کوي صحیح شو زد زوم لپاره دا برخه مو زوم کړه اسکیپ کې ای ایکس ایکسټند کوم واخلې دوه ځلې انټر کوي ای ایکس څه شي پاره ده ایکسټند دوه ځلې انټر کوي دا انتخاب دا درې لینه همدارنګه دا درې لینه او کولای شي چې دا شنو وګورئ ښه ای ایکس یو انټر کوي وایي چې دغه لین سره ده ترتیب کې بیا انټر کوي دلته راشي ادب مو واخیستو دلته یو شکل راغلو که نه ها دا یعنی دا شکل صحیح شو همدارنګه دا شکل ته پورته خواته هم جوړولی شي همدغه ډیزاین باندې څه رقم ته اسکیپ زد انټر ای انټر صحیح شو دا که نه ده اوس زد انټر کوي زوم یې کوي دغه برخه ځان ته ښه زوم کوي انټر زوم شوه که نه اول کار به څه کوئ اف به وښئ فلیټ کمان دا انتخاب بیا دا انتخاب صحیح شو دې نه بعد ای انتخاب سره د ایکس ای ایکس مو چې کله ټیپ کړ لاین به انتخاب کوي دلته راشئ انټر به ووهئ دا به کلیک کړئ صحیح شو بیا انټر بیا انټر دا آبجیکټ انتخاب دا لاین انټر بیا به دا درې انټر کړئ صحیح شو دې نه بعد ټي آر کمانډ تاسو لیدلی که نه ټریپ ډبل کلیک کړئ خیر اوسه ټي آر مو چې کله ووالو دلته کلیک ها دلته یو خبره ده دلته راشئ ای ایکس دا ایکسټینډ کړئ صحیح شو بیا به دلته راشئ ټي آر ډبل صحیح شو دا لاین ګورئ دا ایریز کړئ صحیح شو دا مو چې کله ایریز کړو دلته راشئ دې دننه فعلا دې وي دننه خوا به یې نه پاکوي لیدلی مو دي که نه اکثره یې ده صحیح شو بیا به څه کار وکړئ زد انټر ای انټر بیا به راشئ دوباره به زد ووهئ دا کونج به ځان ته زوم کړئ صحیح شو اف د انتخابو سره یې دې سره څه ورته ای ایکس ایکسټینډ یو کلیک بیا انټر یعنی یو ځل دې چې ایکسټینډ کو ګوره ای ایکس ایکسټینډ وایم چې دا درې لاینه چې کوم یو دي دې لاین سره دې وصل شي یعنی لاین مې ورته مشخص کو بیا مې چې انټر ووهلو یعنی اوس لاینونه کوم لاینونه دې لاین سره وصل شي وایم چې دغه لاینونه دی اوس پې ورسېدی که نه مشکل شی شته صحیح شو ټي آر ډبل انټر دا کنجونه به پاک کړئ
دلته راشي اذان ختم شو زد انټر ای انټر ها زد انټر دغه کوم ځان ته رانیسته صحیح شو دلته ګوره یو ایرور راغلی صحیح شو اول ای ایکس دا ایکسټند کې ځکه چې ایکسټند نه کې بیا دلته هغه لین ختمیږي ښه دا مو چې ختم کو بیا به دا ختم کوي اوس به ایریز بټن ورته وخوري یا ایریز کمه صحیح شو هغه نور نوماګانې به سبا جوړې کو سمه ده ګول څه وي هغه سبا سمه ده څنګه کوم دا بیا په دې شکل سره کیږي ولې انور شکلونه چې کوم یو دي مثال په ډول دا مې کلیک کوم دومره اندازې سره صحیح شو دې یو افسیټ واخلئ اندازې څومره وي 80 سانتي مثلا صحیح ده اشاریه صحیح ده شپږ اوس چې کله کلیک کوم دا شو صحیح شو دلته یو لین اخلم صحیح ده دې لین افسیټ اخلم څومره نه باسي شر 13 سانتي صحیح شو دغه ځینه اوس ا واخله ا دغه ځینه شروع F8 آپ وساته منځ نقطه هم ده کنه اشنا صحیح شو دا په دې شکل سره بیا اسانه وي ښه لکه اندازه به ته تعینوي سپې ورسېدې هغه دې کې خو بیا هم نور شکلونه راځي داسې خو نه ده چې اندازه بس صرف همدا شوه صحیح ده که نه دا خو هر یو ډیزاین ځان ته لري که فکر دې کړی اوس پې ورسېدی واړه یو ان وال زیاتره په متر سره کار نشي کولای دغه ځینه درې خانې ته سانتي متر مثال په ډول 10 سانتي به 100 سانتي متر 100 سانتي یو متر شو اوس زه ورته ال لاین 100 سانتي ده کنه افاتوم زر لیکما دا 2 صفرا صحیح شو سانتي کې لاړه ډایرکټ 10 متر ته واخته آوا مشکل نشته چار کله د چینج کوم هغه سیستم ته وړي نور